دوستانو بله ورځ په سوات کې یو وکیل هغه قتل کړی شوی دی. ټول سوشل میډیا چې کوم دی خلک پرې خفګان اظهار کوي. ټول نه مخکې تاسو ته دا ویم چې کوم وژنه یې مخې ته راغل ده هغه هم یعنی د دشمنۍ له سببه دشمني هم لا د مخکې نه خو د ماشومانو په خپل منځ کې څه جګړه راغل ده نو دا کم د دې اوسه ماشومان به اوسه به نورو نو دا نورو کم مشر راغل دی دا وخت که تاسو په دې ویډیوګانو کې به ګورئ هم دا کوم تصویر چې په سوشل میډیا چلیږي هغه مشر راغلی او په دې باندې ډزې کړلې او دا چې کوم دی اخر کار د دې پانی دنیا نه تللی. د عوامي نیشنل پارټۍ سره داسې ویل کېږي چې تعلق خو کم مرګ چې کوم دی هغه ډېر زیات په بې دردۍ سره شوی دی او ډېر زیات د خفګان اظهار چې دی هغه پې خلک کوي. که موږ وګورو زموږ د پښتون قوم د بدبختۍ کومه غټه خبره چې ده هغه داسې قسمه دشمنیان او داسې قسمه ضد چې کوم دی هغه دی. لکه که موږ وګورو په یو خاندان کې داسې یو کس په ترقۍ روان وي نو څوک هغه غواړي نه چې د هغه ترقۍ ته پرېږدي د هغې خپې وهلو تر دې پورې چې د مرګ کوشش هغه یې کوي. همدغسې هم د ده سره وشوه نو ډېر زیات چې کوم دی هغه پې مونږ خفه شو او ډېر زیات یو د خفګان چې یو دونه ښه وکیل ځکه کوم نوم چې یادېږي یو نوموړی وکیل د ټولو نه قابل وکیل هغه چې کوم دی داسې کار ورسره کړی دی. نو بس الله تعالی دې په مونږ پښتنو باندې رحم وکړي او الله تعالی دې زمونږ د پښتنو نه داسې قسمه کوم آفتونه چې په مونږ دي هغه دې زمونږ نه واخلي. نو دغه کوم ویډیو و دغه معلومات و ما غوښته زه تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.